لا زمونږ نه تپوس نه کوي کوم چې زمونږ د وس او د طاقت نه بهري. دا د سجدې طریقه ده. بیا موږ تیر شوي درس کې هغه یو څو درسه مخکې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دې نه چې دا سنګلې ولیچې به نه خورئ. او یو حدیث را روان دی انشاءالله کېدای شي نن راشي درس کې چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله د سجده کې لاس ولګول نو د ترخ به ښکاره کېدو. ترخ ښکاره کېدو مطلب دی چې لاس د مټ به د دې اړخ نه لرې ساتو. مټ به د اړخ نه لرې ساتو. بیا مټ د سنګل نه یا د لیچې نه لرې ساتل. بیا خېټه د ورون نه لرې ساتل. په دې طریقې سره سجده لګي. نو سجده کې چې لاس کېدی اول خو دا ګوتې چې نیږي. د لاسونو کولولو دا مطلب نه دی چې ته لاسونه دیسې که. دلته ګوتې چې دی هغه د قبلې نه راواوړې نو ګوتې قبلې ته اجدا سیده او لاس ورسره لږ کولاو که خو چې بدن ستا د یو بل سره نه یې لګېدلی. بیا دې کې بعض کسان داسې کوي چې ځان د دې نه ساتي چې یاره دا خېټه مې د دې ورون سره ونه لګي نو دومره اوږده سجده ولګي چې د بل دومره غځېدلی چې د بل سب کې پروت وي. نو دا غلطه طریقه ده. لیدلی م دي که نه سم داسې غځېدلی مخکې تلی هغه بل سب کې پروت وي نیم یې هغه بل سب رانیولی نو داسې طریقه هم صحیح نه ده او بالکل راټولېده د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. نو راټولېږي به هم نه او دومره غځېږي به هم نه چې نورو مسلمانانو له تکلیف ورکړي. بله بیا دا مسله چې دا لاسونه روایتونو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا لاسونه د اوږو سره او د غوږونو سره نږدې ایښود. یعنې ته سجده ولګوله دا مخ دی نو چې ستا دا مخ د دې لاسونو په دې منځ کې راشي یا اوږو ته نږدې یا غوږونو ته هره طریقه صحیح ده. خو داسې لکه اوس دا زما مخ دی او لاسونه زما دلته پراته دي دا طریقه صحیح نه ده. یا دومره نږدې چې په لاسونو باندې سجده لګولې ده دا طریقه هم صحیح نه ده. ته دا مخ د دوو لاسونو په منځ کې وښه په ارام داسې. وګوره چې کله دې دا مسله یاده کړي چې کله هم تکلف دې کوو که نه نو خطا کېږي به. یعنې دا ډېر شد و مد سره کار نه دی چې ته پکې د حدودو نه واوړې بیا به غلطي کوې. لکه اوس ته یو کس ته دا ووایي چې یاره خپه د خپې سره لګول اوږه د اوږې سره لګول مخکې ورځ کې موږ مسله بیانول نو هغه پکې بیا که یو کس ته سره خپه نه لګې موږ وایو ته سره مه لګوه بس پرېږده الله به دې تپوس نو دې پسې لګېږي نو خپلې خپې دومره کولاوي کړي نو په خپله په یو محظور کار کې واقع شو. ته شان چې سجده وایي زه کولاو ولګوم نو دومره کولاوې ولګي چې اخوا مخې ته تلی غځېدلی یا دومره لاسونه کولاو کړي چې خوا کې مسلمان چې کوم سجده لګولی هغه له تکلیف ورکوي د هغه د تشه ده په دې سنګل لګي. یا ته ورته دا وایي چې لاسونه په لاسونو سجده مه لګوه نو لاسونه به دومره دیزې کې ایښودي داسې نه ښه په ارام. او ګوره چې کومه طریقه شریعت ښولي په هغې کې سړی تنګېږي نه او دا تجربه کوي چې کومه طریقه قرآن او حدیث کې راغلي سلفونه را نقل شوي په هغې کې سړی نه تنګېږي او چې کله د هغې نه یا زیاتېدي یا راکمېدي بیا به تنګېږي. اوس سجده چې ته ولګې او لاسونه دې ډېر لرې کړي دا سړی تنګوي او چې لاسونه دومره راتنګ کړي چې په دې لاسونو دې سجده لګولي دا هم سړی تنګوي. خو چې کله د عام مخ دې د لاسونو په منځ کې کړی او لاسونه د اوږو سره نږدې یا د غوږونو سره په دې کې سړی نه تنګېږي. د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابوهریره رضی الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. رسول صلى الله عليه وسلم جب كلام أنزلت ودريدون الله أكبر بيبي ثم يكبر حين يركع بيجب ركولة بيبي الله أكبر بي. ثم يقول سمع الله لمن حمد بيجب ركون رباسيدو سمع الله لمن حمد بيوي. حين يرفع صلبه من الركعة سمع الله لمن حمد بيوي كلتش بيملاره وشتولد ركونه. ثم يقول وهو قائم بيبقى ولارو دا بيبي ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي بيبقى الله أكبر ويش كلب روانه ستا سجديته. ثم يكبر حين يرفع رأسه بيجب السر وشتو الله أكبر بيوي. ثم يكبر حين يسجد بيجب سجديته الله أكبر بيوي. ثم يكبر حين يرفع رأسه
بیا چې به د سجدې نه سر راوچتو نو الله اکبر به ووي ثم يفعل ذلك في صلاته كلها او دا د هغه طریقه وه په ټول مانځه کې حتى يقضيها تر دې چې مونځ به یې ختم کړو ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس او د دوو رکاتو نه بعد چې به کېناستو بیا چې به راپاڅېدو الله اکبر به یې ووي دا حدیث اصل کې دې دپاره راوړی د تکبیراتو دپاره د دې نه بعد دا حدیث چې کوم دی دا به ووایو او بیا به دا مسلې واضحه کړو دا بل روایت چې کوم دی د مطرف ابن عبدالله دی هغه وایي صلیت انا وعمران بن حسین رضی الله عنه خلف علي بن ابي طالب رضی الله عنه ما او عمران بن حسین چې دا صحابي دی منګه مونځ کو په علي بن ابي طالب رضی الله عنه پسې شاته یعنی هغه امامو فكان اذا سجد كبر نو علي رضی الله عنه چې به کله سجدې راتو الله اکبر به وي او چې کله به سر راوچت کو بیا به الله اکبر به او چې کله به د دوو رکعتونو نه راپاڅېدو درېیم ته نو الله اکبر به وي فلما قضى الصلاه کله چې مونځ ختم کو علي بن ابي طالب رضی الله عنه ځکه چې دوی د هغه په امامتۍ کې ولاړو چې کله علي بن ابي طالب رضی الله عنه مونځ ختم کو اخذ بيدي عمران بن حسين رضي الله عنه نو عمران بن حسين زاد لاس نوني ومطرفه يعني زاد لاس نوني او راتيوي قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يردي سلي مات رسول صلى الله عليه وسلم منزراياتكو يا دي سلي منگل دي سي منزراكو لکه څنګه مونږ چې به رسول صلی الله علیه وسلم نو په دې دواړو حدیثونو کې مسله د تکبیراتو بیان شوې ده دا ور چې اخر کې څوک ناسي بني کې خفه نه شي اول خو دلته دا مسله یاده کړئ ګوره چې د صحابه کرامو ټول هم غم سوچ فکر هغه د څه سره د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې سره لکه دلته چې مونځ وکړو نو یاره وایي دې سړي د پیغمبر په طریقه مونځ وکړو زه بار بار وایم چې دقه یو مونځ د الله په در قابل قبول دی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې فقط نور الله زموږ نه د بل چا تپوس نه کوي چې د پلار په طریقه او د کاکاو که د امامانو که د مولاو نه موږ به هغه طریقه باندې مونځ کوو چې کومه طریقه موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم ښودلې وه هغه راته ویلي صلو کما رأیتموني اصلي دیسی مونځ کې لکه تاسو چې زه په څنګه منځ لیدلی یم نو رسول صلی الله علیه وسلم خو موږ نه دی لیدلی چا لیدلی صحابه کرام او صحابه کرامو بیا موږ ته دا طریقه را نقل کړې لکه اوس دلته چې را نقل کړې نو تکبیرات په منځ کې دوه قسمه دي یو ته ویل کېږي تکبیرة الاحرام تکبیرة الاحرام کومه اولنی تکبیر چې موږ پکې منځ ته ننوځو منځ باندې ودرېږي الله اکبر وایې که نه دې ته تکبیر تحریمه وایي او عربۍ کې ته تکبیرة الاحرام هم وایي احرام ولي یعنی کله چې ته د الله اکبر وایې په تا باندې بعض حلال کارونه څه شي هغه حرام شي حرام خو حرامي خو بعض حلال ستا دپاره هغه حرام شي او دا رکن دی یو دا فایده یاده کوي هره مسله یادوئ چې د خپل مونځ په صحیح طریقه کوئ یو په منځ کې رکن یو واجبي په رکن او واجب کې څه فرق یي چې رکن دنه پاتې شو نو لازم به دغه رکن کې او بیا به سجده سهو کې او واجب چې دنه پاتې شو نو په آخره کې به سجده سهو وکړي نو څه فرق شو دواړو کې دا رکن به بیا کې لازم لکه اوس یو سړی د سجده ته پاتې شوه سجده خو رکن دی که نه نو موږ به ورته څه وایو چې بس صحیح ده ځه اوس مخکې مونځ پوره کوه او اخره کې دوه سجدې ولګوه موږ به ورته وایو چې دا سجده ولګوه که نږدې را واپس شه دا مسلې به نور هم تفصیلا راځي مخکې که نږدې را واپس شه او که نه بل رکات یې شروع کړی نو هغه تېر شوی رکات ستا ختم شو لکه هغه دویم رکات و ختم شو دی دریم کې دی او هغه دریم دویم شو ځکه چې رکن نه بغیر خو نه کېږي مونځ که نه بیا به سجده سهو وکړي خاوس واجب مثال لکه یو سړي نه د دوو سجدو منځ کې رب اغفر لی پاتې شو
یا تکبیرات الانتقال. انتقال د یو ځینه چې بل ځای ته مانځه کې ځي، لکه د رکوع نه سجدې ته، سجدې نه راپاسې، دې ته انتقال وایي. دلته د الله اکبر ویل دا رکن نه، دا واجب دی، او په یو ځای کې د سړي نه پاتې شو، نو موږ ورته بس صحیح ده مونځ پوره که، اخره کې دوه سجدې ولګوه، چاہیے د سجدې سهو. نو سجده سهوه ستا هغه کمې پوره کوي. رکن کې لازم به هغه رکن پوره کې، ورسره به سجده سهوه کې د خطا دپاره، ته خطا شوی. نو تکبیره تحریمه دا رکن دی او لازم به رکنی، د دې نه بغیر ته مانځه کې ننوتی نه شي. خو دلته کوي چې یو سړی راغی مانځه ته، سوچ کوئ یو سړی راغی مانځه را او ودرېدو، سبحانک اللهم وبحمدک، بیا ته پوښ وکړي چې ما خو اوله کې الله اکبر نه وویلي، بل ورته وایي صحیح ده هېڅ خبره نه، اخره کې سجده سهو وکړه. ته ورته وایې اخره کې هغه ننوتی نه دی، نو اخره کې څه شي؟ اخر خو هله راځي چې دی ننوتی وی مانځه ته، نو خو له مانځه ته ننوتی نه دی چې ته ورته په اخره کې سجده سهو وکړه. نو دا رکن دی، د دې نه بغیر ته مانځه ته ننوتی نه شي. او رسول صلی الله علیه وسلم پې امر کړی دی اذا قمت الى الصلاة فکبر. هغه کس چې جومات ته راغی، د ابو هریره رضی الله عنه مشهور حدیث دی، هغه مونځ یې وکړو، دوه درې پیرې او غلطي وکړو. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله ته راته طریقه وښیه، دې نه ښه ماله نه راځي. نو ورته وایي اذا قمت الى الصلاة فکبر، مانځه ته چې ودرېږه الله اکبر وایه، امر پرې دی. او یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ابو داود راوړی دی، وایي مفتاح الصلاة الطهور، د مانځه کنجي هغه پاکي حاصلول دی، اودس دی. وتحریمها التکبیر، او چې په تا باندې یعنې ته مانځه ته پکې ننوځي او حلال کارونه د باندې حرامېږي، هغه دا تکبیر دی. وتحلیلها التسلیم، او بیا حلالېده دغه کارونه ستا دپاره دا په سلام سره حلالېږي. یعنی مانځه ته ننوځي په څه؟ په تکبیر، وځي به ته په څه؟ په سلام باندې. ښه، دلته دا خبره یاده کوي، صرف په دقه الله اکبر باندې به مانځه ته ننوځي، بل ټکي نه شي ویلی. لکه اوس یو سړی دا ووایي، لکه بعضو مولیانو دا خبره کړې ده او کمزوري ده انتهایي، وایي دلته مطلب د الله عظمت بیانول دي. نو که اوس یو سړی ودرېږي وایي چې الله عظیم، الله جلیل،